غوره خواري خو زمونږ ده چې سهار وختي د کوره راپاڅو او ماښام ځو نو چېرته یو دړی اوړه را پیدا کړو. هسې دا مشران وایي که نه چې دا غنم راغله نو دا خلک داسې بې حسه شان شو چې اوربشې خوړې نو سم دم وو. فیصل خانه بیا یې کیسه شروع کړې ده. زما په خیال چې بیا یې 10 روپو ته چل جوړ کړی دی. او که نه یار نن سبا ټول جب د پیسو دی. پیسه چې ده که نه هغه د ډېرو مسلو حل دی. ها هاو که پیسې مونږ سره وې نو زمونږ ځمکې به شاړې نه وي پرتې. زړې خبرې پرېږده مراده، نوې سوچ خپل کا. د سکای از لیمټ دا وایا. او زمونږ لیمټ خو د دې ځای نه شروع کېږي او په دې ځای باندې ختمېږي. مراده وعلیکم السلام. جواد مراد څه شو؟ مراد خو وختي د کوره بار وتلی غږ یې نه دی کړی. ظالم ته مو ویلي وو چې 5 بجې بس ما فلایټ ایرپورټ ته وځو. څه پته شته کوم ختلی؟ څه نه شم ویلی. ها زه به ډېر ورته چې راغلم. چېرته یاره ده؟ راځه. نه به ځم. راځه. ډېر وشو مهرباني. اوس داسې ورته ووایه. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا دا مراد مور په څه خفه کړه؟ دا زموږ د مشرانو مسلې دي. ته خپله ډوډۍ خوره. نو زه دا حکم نه لرم بابا. یا ستاسو ذات هر څه دې منم. ډوډۍ خوره. فیصله بچي ډوډۍ وخوره که بیا چا سره وینې نو خو چې 5 بجو له ایرپورټ ته ځان هم ورسوئ. بابا تا چې څه کړي دي هغه مخه نه دي کړي. څه مطلب؟ بابا زه چې دا حق نه لرم چې اوړه په ګودام کې ولې سټاک کېږي، غنم ولې سېځلی کېږي، خو زه دا حق لرم چې نبیلا ته خو نن څه مینټلي ډسټرب یې. ډېر په برابر نه روان. نه ښه زه مینټلي ډسټرب یم او نه زه برابر روان یم. بابا نن ته ډېر لاندې پرېوتې. فیصله خوله دې په واک کړه. بابا زه نن روان یم خو زما مې فیصله واوره. ما فیصل لا هر څه ورکړي دي خو د فیصلې اختیار مې لا نه دی ورکړی. بابا دا نوړی بوی کا په دې نوړی به پوټي پوټي کېده. غریبانانو د وینې خوند دی. فیصله بابا زه اوسه پورې چوپ وم. زه په دې حرامه ګټه نور خپل دین او ایمان نشم سېځلی. بابا زه په دې جایداد په دې میلیونو لعنت وهم. فیصله بچي خیر دی ته غلی شه پلار دې دی. مورې ما دلته چرېب په سړیتوب ډوډۍ ونه خوړه.